تازه واجل خبر مریم سما داسې کار وکړ چې افغانان یې وشرمول. د مریم سما تازه او بده کړنه. دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم، هیله ده چې روغ او جوړ به یئ. ویډیو را سره تر پای وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د البانیا هیواد پولیسو په دې هیواد کې د افغانستان د پارلمان پخوانۍ وکیله مریم سما نیولې ده. تسنیم خبري اژانس په البانیا کې د افغان کډوالو په یو کمپ کې د البانیا له خوا د افغان په سیاستوالې مریم سما نیول کېدل تایید کړي دي. د البانیا هیواد پولیس وایي مریم سما یې ځکه نیولې ده چې په خلکو یې بې قانونه ډالر ویشلي دي. په نوموړي تور دی چې په کمپونو کې یې غواړي په خلکو بې شماره ډالر ویشلي دي. دغه ډالر چې شمېر یې تر 10 میلیونه پورې رسیږي پر خلکو په غیر قانوني ډول ویشل سوي دي. د خلکو غبرګونونه په ټولنیزو رسنیو خورا ډیر ول. خلکو مریم سما د یوې خاینې په نوم یاده کړې ده. دا چې مریم سما دې هغه ته څه غبرګون لري وروسته به معلوم شي.